د یوسف خان شیربانو نه بنیاد ایښی و. نو ما سره پښتو کې خبرې کولې. ما داسې کار وکړه، موږ یو نوی فلم جوړو د پښتو د ژبې اولنی فلم دی، ته هغې کې د شیربانو کرکټر وکړه. یاسمین خان هغه د سړو سره سړیو او د ښځو سره ښځه وه چې د بې غیرتو سړو نه غیرتمندې ښځې څومره ښه وي. که رښتیا رانه تپوس کې نو زما خپله هم ډېره خوښه وه. دې ظالمې دنیا مدام د عاشقان په لار کې ازغي خواره کړي دي، خو د رښتونې مینې الله مددګار وي. میډم یاسمین خان الله دې وبخي، د هغوی په باره کې به زه څه ووایم، دا خو داسې دی چې لکه تاسو هغه وایي که نه سورج کو چراغ دکھانے کې مترادف. نو کم کس په سیاست کاږه بشو چې د دې پوسټ ماډرن نه شوي، الله تعالی د خپل بنده نیک بنده بېدبي نه دي وسله وغورځوئ، کنې نو ستاسو د خان خبرې به ډېرې وړې کړم. نه هغه دروازه زما دي دا سون سودا کې ده، تا مې د ګلاب ګل پروت دی، د ګلاب ګل پروت دی چې څه ما کتلي دي، زه به په دې کې خپله غاړه نه نیسم. دې شو که خو چې وګرځې که ما په زرګاه مړي راوکړل دا پوسټ ماډرن د موږ د مسافر ښه وو، خو ما داسې واقعه نه ده کتلي. په وړوکوالي کې د مور او پلار نه را جدا شوې یم، ژوند کې مې عجیبه عجیبه حالات ولیدله او خوشحالي مې لیدله ماښام د لږ ساعت دپاره. نو وایي چې داسې ښځه بالکل نشته کومه چې یاسمین خان وه. نو تاسو ته مینهوالې زه وایم چې چا پورې خبرې مه کوئ، چا پسې خبرې مه کوئ، چا ته خبرې مه کوئ. څوک داسې ښه غلط کیدی شي؟ نه، هېڅوک هم غلط نه دی. د غلط د ښه او د بد یو الله ذات ته پته ده، باقي چا ته پته نشته. Thank you.